اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو محسرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حبیب الرحمن سربلند ما د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد. تاسو ته د نوي سمستر مبارکي ووایم. په دې سمستر کې چې تاسو اداري څانګه ده، نو په دې کې یو اساسي مضمون چې دی هغه د ډیپلوماسۍ تاریخ دی. د ډیپلوماسۍ تاریخ به انشاءالله موږ د ډیپلوماسۍ اساس او منشا چې د کوم ځای نه شروع شوي دي او په تاریخي لحاظ باندې ډیپلوماسي څنګه پرمختګ کړی، په لومړنیو تمدنونو کې څنګه، په قرون وسطا کې څنګه، بیا اوسنی عصر کې ډیپلوماسۍ تاریخ څنګه دی، دارنګه په نړیواله سطح د ډیپلوماسۍ حالات څنګه دي، کوم نورمونه او اصول په نظر کې نیول کیږي. په دې سمستر کې به انشاءالله په دې باندې بحث کوو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ لنډ تاریخي سیر په همدې سمستر کې په دې باندې بحث کوو. نو تاسو ټولو ته هم د نوي سمستر مبارکي هم ووایم او خدای دې وکړي چې سمستر په خیر سره پای ته ورسوئ او یو بریالي دور ولرئ. نو انشاءالله په راتلونکو سلایډونو کې موږ به د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تاسو ته لومړنۍ د ډیپلوماسۍ لنډه پیژندنه تر مطالعې لاندې نیسو، ځکه چې زموږ دا مضمون چې دی د ډیپلوماسۍ تاریخ دی، چې دا یو ترکیبي کلمه لري، ډیپلوماسي د تاریخ دی. لومړی به ډیپلوماسي وپیژنو، بیا په تاریخ باندې لنډ بحث وکړو. نو زموږ مضمون چې دی هغه د ډیپلوماسۍ په تاریخ باندې راڅرخي. د ډیپلوماسۍ شروع چې ډیپلوماسي کله شروع شوی، د دې ایجاد د کوم ځای نه شوی او لومړنی کس څوک چې ډیپلوماسي شروع کړه، په دې هکله چې دی دوه نظریات شتون لري. یو نظر چې دی هغه د ډیپلوماسۍ شروع چې دی د انسان د پیدایښت سره سم شروع شوی دی، او دویم نظر چې دی انسان نه مخکې لومړني چې کوم استازي و هغه ملائکې وي چې د الله تعالی او د انسانانو ترمنځ رابطه پیدا کړې وو. د ډیپلوماسۍ شروع چې ده د انسان د پیدایښت سره سم شروع شوي. د دې نه هدف دا دی چې کله چې انسان الله تعالی پیدا کړ، نو د انسان د پیدایښت سره سم لکه څرنګه چې انسان یو اجتماعي مخلوق دی او اړتیا لري چې په ټولنه کې ژوند وکړي، نو کله چې ټولنیز مخلوق شو نو یو بل سره د دوی رابطه پیدا کیږي. یعنی یو انسان نشي کولی چې په منځوي شکل باندې ژوند وکړي. نو بناء دلته انسانان یو بل ته اړتیا لري چې د اړتیا پیدا کېدل دا په خپله ډیپلوماسي ګڼل کېږي. نو د انسان د پیدایښت په هکله چې الله تعالی لومړنی انسان د آدم علیه السلام تذکره کوي په قرآن کریم کې، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لومړنی خلیفه، لومړنی استازی د الله تعالی چې د هغه د ځمکې بر سر آدم علیه السلام. د آدم علیه السلام د خلقت نه وروسته بیبي حوا پیدا شوه او د بیبي حوا د هغې نه وروسته د انسانانو تولد او تناسل شروع، انسانان زیات شو. نو کله چې انسانان زیات شو نو د هغوی ترمنځ روابط پیدا شو او د هغوی ترمنځ اړیکې پیدا شو چې بیا په کورنیو باندې تقسیم شو. دې نه بیا قومونه ایجاد شو، بیا وړوکی د دې نه ټولنیز منشا د دوی پیدا شوه. بالاخره خبره دولتونو ته ورسېده چې دا پخپله د انسان پیدایښت سره سم د ارتباطات د پخوا نه شروع شو. بل نظر چې دی د انسان نه مخکې وی لومړني هغه استازي او ډیپلوماتیکي اړیکې وشي، دا پخپله د الله تعالی ملائکې، یعنی د ملائکې پخپله یو پیغام رسونکي په شکل باندې د الله تعالی پیغام به د ځمکې پر سر رسول. نو دا دوه نظریات چې ډیپلوماسي کله شروع شوه. لومړی راځو د ډیپلوماسۍ د تاریخ پیژندنې ته راځو چې ډیپلوماسۍ تاریخ څه ته ویل کېږي، د دې تعریف څنګه ده، په دې باندې بحث کوو. لکه څرنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې یاد مضمون چې دی د دوو کلمو څخه ترکیب شوی، چې لومړی تاریخ دی او بل چې دی ډیپلوماسي ده. نو موږ هم اول چې دی هغه د تاریخ په لنډ ډول باندې ورپېژنو، ورپسې چې دی د ډیپلوماسۍ باندې په لنډ ډول باندې رڼا اچو. نو دا زموږ مضمون چې دی په همدې باندې ترتیب شوي دي. تاریخ لکه څنګه تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې په تاریخ باندې موږ
بحث هم کړی دی چې تاریخ دا د تیرو خلکو د تیرو ټولنو واقعاتو کړو وړو ته په قید مکان او په قید زمان سره دا موږ ته بیانوي. دارنګه ډیپلوماسي هم چې د هغه په مختلفو معناګانو باندې تشریح شوي دي، د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مفهوم، دارنګه د مذاکراتو په مفهوم باندې، دارنګه چې د نړیوالو اړیکو د اداره کوونې دستګاه په مفهوم باندې ده. او موږ به انشاءالله په نورو سلایډونو کې په دې باندې بحث وکړو. د تاریخ پیژندنه ته راځو چې تاریخ څه ته ویل کېږي. د تاریخ لغوي معنا چې ده هغه په لغت کې معلومه نیټه او معلوم وخت ته تاریخ ویل کېږي. لکه څرنګه چې تاسو ټول پیژنئ چې تاریخ دا کره نیټه به معلومي او وخت به معلومي، نه پرته له دې نه په تاریخي وقایعو باندې اعتبار کول چې دي دا ناسم دي. نو په همدې اساس تاریخ ته ځکه تاریخ وایي چې نیټه او وخت معلومي. او یا تاریخ چې ده د یو مهمه پیښې د پیښېدو وخت ثبتول، د تیرو خلکو د سرنوشت شرح کولو ته تاریخ وایي. نو کومې مهمې پیښې چې هغه په تاریخي لحاظ باندې شوي دي د هغې وخت ثبتول چې په کم وخت کې ثبت شوي، په کم وخت کې راغلی او کومې سیمې ته راغلي او کم خلک په دې کې په هغوی باندې دغه وخت تیر شوي دي. د تاریخ اصطلاحي تعریف ته راځو چې تاریخ لپاره بېلابېل تعریفات شتون لري. یو تعریف دا دی چې تاریخ وایي هغه علم دی چې د تیرو انسانانو سیاسي کړه وړه په کرونولوژیک ډول باندې د زمان او مکان په تعیین سره موږ ته بیانوي. او د دې نه هدف دا دی چې په راتلونکي کې سیاسي چارو کې باید ترې د عبرت درس واخلو. دا په سیاسي لحاظ باندې موږ ته تعریف کړی دی چې سیاسي تاریخ هغه علم دی چې د تیرو انسانانو سیاسي کړه وړه نه هدف چې د همغه دولتداري، حکومتداري د هغوی ترمنځ مثلا حکومت چارې څنګه ترسره شوي، د واک انتقال څنګه ترسره شوی، سوله ایز ترسره شوی، په جنګونو باندې ترسره شوی، یا د هغوی ترمنځ کم دود او دستور درلوده د حاکمیت او د حکومت په برخه کې. کرونولوژي نه هدف دا دی چې وخت معلومي او ځای معلومي، دې ته کرونولوژي ویل کېږي چې کره نیټه او کره ځای معلومي. او هدف ترېنه دا دی چې موږ باید په سیاسي چارو کې ترېنه عبرت واخلو، د عبرت درس واخلو. تاریخ هم په همدې اساس باندې دا د خام مواد حیثیت لري چې پخواني سیاسي حالاتو څخه باید موږ ګټه واخلو. همدارنګه د نړۍ ابرقدرتونه هم چې دي د پخواني تاریخونو نه دوی ډېر څه زده کړي دي او سیاسي لحاظ باندې دا ډېر مفید دي. که موږ په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د افغانستان کې کم پخواني استعمارګران چې غوښتل چې دلته حکومت وکړي نو هغوی شکست او ماتې خوړلې. نو بناء دا تاریخ چې ده د ټولو لپاره د عبرت په شکل باندې پروت دی. نو هیڅ یو هیواد به دلته به په آینده کې د پخوانیو تاریخونو څخه به عبرت اخلي او دا ډول تاریخ به بیا دلته نه تکراریږي. تاریخي دورو ته راځو چې د تاریخ یو مهمه برخه ده. تاریخي دورې په څلورو مهمو دورو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ تاریخي دوره چې د هغه لومړنۍ پیړۍ یا قرون اوله چې ورته ویل کېږي، دا د خط د ایجاد څخه شروع کېږي چې کله خط رامنځته شو تر 5مې میلادي پیړۍ پورې ده دوام درلوده. نو د خط ایجاد نه تر 5مې میلادي پیړۍ پورې دې ته قرون اوله یا لومړنۍ پیړۍ ویل کېږي. دویمه تاریخي دوره چې د هغې ته منځنۍ پیړۍ یا قرون وسطا هم ویل کېږي چې په عربي کې قرون وسطا او پښتو کې منځنۍ پیړۍ راځي. دا د 5مې میلادي پیړۍ څخه شروع کېږي تر 15مې میلادي پیړۍ پورې دا دوام لري. دا د قرون وسطا زمانی دور دی. دریم چې د نوې پیړۍ یا قرون جدیده چې ورته ویل کېږي، قرون جدیده هم چې د 15مې میلادي پیړۍ نه تر 18مې میلادي پیړۍ پورې د فرانسې تر انقلاب پورې دوام کوي. او په آخره کې چې د هغه معاصره پیړۍ یا اوسنۍ پیړۍ چې ورته ویل کېږي، دا د 13مې میلادي پیړۍ نه تر ننه پورې چې کم دوام لري دا ټول په تاریخي لحاظ باندې معاصره پیړۍ کې راځي. نو موږ به انشاءالله د ډیپلوماسۍ تاریخ په همدې څلورو تاریخي
دورو کې تر مطالعې لاندې دي. څوک چې ډیپلوماسي په لومړنیو پیړیو کې څنګه وه، هلته د خلکو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې څنګه وې، استازي به څنګه ټاکل کېدل. دارنګه منځنۍ پیړۍ کې بیا چې کله راغی هلته پکې څه بدلون تحولات راغی، او په نوې پیړۍ کې ډیپلوماسۍ ته بلند مرور کوو چې په نوې پیړۍ کې ډیپلوماسي په کوم شکل باندې د هیوادونو ترمنځ ترسره کېده، او اوسنی معاصر وخت کې ډیپلوماسي څنګه ده، او په دې وخت کې د ټکنالوژۍ دور دی. په دې کې ډیپلوماسي د مخکې نه څه توپیر لري او څه توپیر درلوده، دا به انشاءالله په همدې څلورو تاریخي دورو کې موږ به انشاءالله تر مطالعې لاندې نیسو. په تېرو سلایډونو کې موږ تاریخ باندې په لنډ ډول باندې بحث وکړ. اوس راځو ډیپلوماسي پیژنو چې ډیپلوماسي یعنی څه. ډیپلوماسي راځو لومړنۍ لغوي معنا ته چې ډیپلوماسي په لغت کې د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی چې ډیپلوما په نامه باندې یادېږي، او ډیپلوما چې ده د رسمي سند او ورقې په معنا باندې دی چې د لوړو مقاماتو لخوا ټاپه شوی وي. دې ته پخواني یوناني څه کې ډیپلوما ویل کېده، او د همدې نه ډیپلوماسي چې دی د همدې نه اخیستل شوي دي. همدارنګه هغه سند چې د لوړو مقاماتو لخوا د رسمي اړیکو د ټینګولو په خاطر په کارول کېږي، همدا سند چې دی ډیپلوما ګڼل کېږي. نو ډیپلوماسي په لغوي لحاظ باندې که موږ راځو چې څنګه دې نوم نه اخیستل شوی، نو دا پخوا په شکل باندې رسمي سندونو او ورقو ته چې په هغې کې رسمي مهر او ټاپه موجود وه. اوسنۍ ډیپلوماسي په همدې شکل باندې دی چې دا د رسمي مقاماتو لخوا ترسره کېږي او دا رسمي مراجع به پر مخ وړي. دارنګه که موږ د رسمي اړیکو په خاطر باندې کم اړیکې ټینګېږي، نو دا اوراق چې دي دا به ټاپه شوي وي او رسمي هویت به ولري. اوسنۍ چې کم موږ تاسو ډیپلومونه وایي چې ډیپلوم لکه څرنګه چې تاسو کله د پوهنتون نه فارغېږئ نو د پوهنتون لخوا یو ډیپلوم ورکول کېږي، دا ډیپلوم هم عینا همغه نوم نه اخیستل شوی دی لکه یو رسمي سند او ورقه ده چې ټاپه شوې وي او د وظیفه الله مردي نمایندګي کوي. نو هره ورقه چې ده دا ډیپلوم نه ګڼل کېږي بلکې رسمي ټاپه او تایید به ولري. نو دا د ډیپلوماسۍ لغوي معنا چې د یوناني کلمې ډیپلوما نه اخیستل شوی، ډیپلوما چې ده د ورق، سند او تصدیق په معنا باندې دی. نو راځو بل د ډیپلوماسۍ اصطلاحي معنا چې په اصطلاح کې ډیپلوماسي څه ته ویل کېږي، نو دې لپاره بېلابېل تعریفات هم شتون لري. د ډیپلوماسۍ اصطلاح لپاره بېلابېلې معناګانې کارول کېږي او ډیپلوماسي یو پراخ مفهوم لري. نو ډیپلوماسۍ لپاره په کل کې درې عمده مفاهیم چې دي دا استعمالیږي. لومړی چې د ډیپلوماسي د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مفهوم باندې هم استعمالیږي. دویم چې د ډیپلوماسي د سیاسي مذاکرې په مفهوم. دریم چې د ډیپلوماسي د نړیوالو اړیکو د اداره کوونکي دستګاه په مفهوم. دا درې اصطلاحات او درې مفاهیم دي چې ډیپلوماسۍ لپاره کارول کېږي. لومړی که موږ یادونه وکړو د ډیپلوماسي چې دی دا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مفهوم. عام اړیکې چې د هیوادونو ترمنځ لکه د افغانستان اړیکې د ایران سره، د پاکستان سره، د نړۍ نورو هیوادونو سره، دغه اړیکو ته ډیپلوماسي ویل کېږي. دا په خپله اړیکې چې دي دا ډیپلوماسي دی. نو هر کله چې موږ په نړیواله سطح باندې په مطبوعاتو کې اوري یا په خپل استعمالو چې د افغانستان او د ایران ترمنځ په اړیکو کې او ارتباطاتو کې خواله راغی، نو هدف ترېنه ډیپلوماسي دی. یا که موږ وایو چې د افغانستان او د ایران ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا راغلی، نو هدف ترېنه به هم څه وي؟ ډیپلوماسي وي. دا یو مفهوم. بل چې د ډیپلوماسي د سیاسي مذاکرې په مفهوم باندې دی. کله چې په نړیوالو اړیکو کې د دوو اړخونو ترمنځ مذاکرات کېږي او مذاکرات جریان لري، نو د دې نه هدف هم ډیپلوماسي دی. او په نړیوالو اړیکو کې د هیوادونو ترمنځ چې کله شخړې یا کم جنجالونه رامنځته کېږي او کله چې د دواړو اړخونو ترمنځ مذاکره پیل کېږي او په مذاکرې کې د انعطاف یا فلیکسیبیلیټي دا په نظر کې نیسي او دواړه اړخونه خپلې ګټې شریکوي او دواړه اړخونه د بل ګټې په نظر کې نیسي. نو دا په خپله دا مذاکرات که موږ اورو چې د امریکا او د روسیې ترمنځ مذاکره وشوه، نو مذاکرې نه هدف به ډیپلوماسي وي. بله معنا چې د ډیپلوماسي د نړیوالو اړیکو د اداره کوونکي دستګاه په مفهوم باندې.
نړیوالې اړیکې یا آی آر دا یو پراخې اړیکې دي چې دا د دې اړیکو اداره کوونکي او په ښه ډول باندې چې اداره کیږي دا ډیپلوماسي ده. نو دغه دستګاه چې ده دا یو د ماشین په څیر حیثیت لري او په دې کې دغه د ماشین اداره کول د ډیپلوماسۍ په اساس باندې کیږي. نو دا ډیپلوماتان چې دي دا په خپله د دې ماشین د پرزو حیثیت لري چې هر یو ډیپلومات چې ده خپل دنده تر سره کوي نو دا په خپله د دستګاه فعالوي. نو هر کله چې په نړیوالو اړیکو کې د آی آر د اداره کولو خبره کیږي نو هدف به ترېنه ډیپلوماسي وي. موږ د ډیپلوماسۍ معناګانې وکړې. اوس راځو ډیپلوماسۍ لپاره څو تعریفات ذکر کوو. ډیپلوماسۍ لپاره بیلابیل تعریفات شتون لري. دارنګه موږ به یو جامع تعریف به هم وړاندې کوو. یو تعریف چې دی وایي ډیپلوماسي د خارجي سیاست د پلي کولو او د هیوادونو ترمنځ د سیاسي مذاکراتو جریان څخه عبارت دی. په دې تعریف کې ډیپلوماسي چې دی دا د خارجي سیاست عملي کول او بله برخه چې اخیسته هغه سیاسي مذاکرات جریان څخه عبارت دی. نو دا یو تعریف چې دا تعریف هم تقریبا کامل تعریف موږ نشو ګڼلی. وروسته بیا راځو کامل تعریف ذکر کوو. بل تعریف داسې وایي چې د خپلواکو او مستقلو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو د لارې د اړیکو د ساتنې د آدابو څخه عبارت دی. یعنې په خپله ډیپلوماسي چې دي دا مستقل هیوادونه چې هغوی مستقل وي او خپل پالیسیان په خپله وټاکي د مذاکراتو له لارې چې کوم د دوی ترمنځ اړیکې ساتل کیږي هغه اسلوب او ادب هغه کوم اصول او طرز و طریقه د په خپله ډیپلوماسي دی. نو بنا هم دلته په نړیواله سطح باندې ډیپلوماتیکي اړیکې چې دي دا د سیاسي حاکمیت ته هغه په احترام سره چې دا په خپله ډیپلوماتیکي اصل دی چې په سیاسي شکل باندې هغوی ته به احترام لري، د هغوی سیاسي حاکمیت به مني او دولتونو ترمنځ څه توپیر او تفاوتونه شتون لري په خپله ډیپلوماسي دی. یا بل تعریف چې د ډیپلوماسي هغه روش او طریقې څخه عبارت دی چې د هیوادونو د سفیرانو او سیاسي نمایندګانو یې د نړیوالو اړیکو د اصلاح ادارې لپاره کوي. تقریبا دا هم ښه تعریف دی چې ډیپلوماسي ته په دې تعریف کې روش ویل شوی دی، طریقه تګلاره ویل شوي دي چې هیوادونه یې د سفیرانو په واسطه باندې یا سیاسي نمایندګانو په واسطه باندې کم نړیوالې اړیکې دي د هغه د اصلاح لپاره او دارنګه د هغې د ادارې لپاره کارول کیږي. نو دا یو لړ تعریفاتو چې انشاءالله په بل سلاید کې به موږ بل جامع تعریف هم ذکر کوو. په تیر سلاید کې موږ د ډیپلوماسۍ بیلابیل تعریفات ذکر کړ. یو د ډیپلوماسۍ د تعریف څخه دا دی چې ډیپلوماسي د هیوادونو ترمنځ په سوله ییز ډول د چارو اداره کولو څخه وایي. نو دا تعریف هم تقریبا داسې اخیستی دی چې یوازې سوله ییزې حل لارې چې دی دا ډیپلوماسي ده، دا هم تقریبا نیمګړی تعریف دی. بل تعریف چې دی هغه ډیپلوماسي د هیوادونو ترمنځ د چارو د سمون لپاره د مذاکراتو د سرته رسولو او د خارجي سیاست د اجرا په خاطر باندې د مذاکراتو سرته رسولو ته وایي. نو ډیپلوماسي په دې تعریف کې د هیوادونو ترمنځ د مذاکرې څخه عبارت شوی دی او همدارنګه خارجي سیاست د اجرا په خاطر باندې مذاکره. نو په دې کې یوازې مذاکره چې ده ډیپلوماسي ګڼل چې دا هم تقریبا نیمګړی تعریف دی. اکسفورډ پوهنتون هم د یو تعریف ذکر کوي چې ډیپلوماسي د نړیوالو چارو اداره کولو ته وایي چې دغه چارې چې دي د سفیرانو یا نورو ډیپلوماتیکي اشخاصو په واسطه صورت مومي. دا یو ښه تعریف دی چې نړیوالې اړیکې اداره کیږي او دغه اداره کول د ډیپلوماتانو یا سفیرانو په واسطه باندې تر سره کیږي. دا غ بیلابیل تعریفاتو چې ډیپلوماسۍ لپاره. نو موږ د ټولو تعریفاتو نه به موږ یو جامع تعریف ذکر کوو چې په هغې کې به د ډیپلوماسۍ ټول معناګانې منعکس شوي دي او تاسو به همغه تعریف چې دی یادوئ او همغه به یو جامع تعریف به د ډیپلوماسۍ لپاره وي. د ډیپلوماسۍ غوره تعریف ته راځو چې موږ بیلابیل تعریفات ذکر کړه خو هغه ځینې نیمګړتیاوې درلودې. ډیپلوماسي د مذاکرې یا بل هر سوله ییز لارې څخه د هیوادونو د بهرنیو اړیکو اړوند مسایل حل او فصل کولو روش ته ډیپلوماسي ویل کیږي. دا تعریف تر ټولو غوره دی چې په دې کې ډیپلوماسي د مذاکره یا هر سوله ییز لارې د هیوادونو بهرنیو اړیکو خارجي سیاست کم مسایل دي د هغې د حل فصل کولو
روش ته ډیپلوماسي ویل کیږي. نو د دې تعریف نه موږ درې عمده مفاهیم یا درې پایلو ته رسیدلی شو. لومړی دا چې دا تعریف وایي چې ډیپلوماسي هدف نه دی بلکې روش او طریقه ده. بل چې د ډیپلوماسي مذاکره او سولیز لاره چاره ده. دریم نقطه یا نتیجه چې د ډیپلوماسي د یو هیواد خارجي سیاست پورې اړوند ده. لومړنۍ پایله موږ چې کوم مفهوم ته ورسېدو چې ډیپلوماسي هدف نه ده بلکې روش ده. هدف دا ده چې په خپله ډیپلوماسي یوه تګلاره ده چې هدف ته د رسېدو لپاره کارول کیږي بلکې په خپله ډیپلوماسي هدف نه ده. او په همدې اساس دغه روش چې دي بېلابېل روشونه کارول کیږي او هر هیواد چې دی د هدف ته رسېدو لپاره مختلف روشونه ډیپلوماتیکي روشونه په کار اچوي. او په همدې اساس د هیوادونو ترمنځ چې ډیپلوماتیکي کم اصولو کې چې توپیر لري نو ځکه دا روش او طریقه ده. بل چې د ډیپلوماسي مذاکره او سولیز لاره چاره ده. هدف د دې نه دا دی چې کله جنگ مفهوم راځي زور مفهوم راځي نو د ډیپلوماسۍ د ساحې نه وځي. په دې معنا چې ډیپلوماسي مذاکره ده، منطق ده، استدلال ده، سولیز لاره چاره ده چې د سولیز لارې چارې نه د زور او د فشار او د جنگ هغه کوم ټول مفاهیم وځي. نو کله چې زور او فشار راځي نو دا ډیپلوماسي سره په ټکر کې راځي. دارنګه ډیپلوماسي د یو هیواد خارجي سیاست پورې اړوند ده. د دې نه هدف دا دی چې د هیوادونو داخلي پالیسیانې داخلي سیاستونه دا په ډیپلوماسۍ پورې مربوط نه دی بلکې د خارجي پالیسي او د هیواد نه د قلمرو د باندې چې کم تګلاره عملي کیږي دې ته ډیپلوماسي ویل کیږي. نو دا تعریف تر ټولو غوره تعریف ده چې ډیپلوماسي مذاکره یا هر سولیز لارې چارې څخه د هیوادونو بهرنیو اړیکو مسایل حل او فصل کولو روش ته ډیپلوماسي ویل کیږي.